د شعبان بهترین میاش خداغی آغاز شوه دی. دغه میاش هسې هم فضیلت لري چې په حدیث مبارک کې نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم نسبت د دې میاشتې ځان ته کړی دی او بیا په دې کې د پنځلسي د شپه چې لیلة النصف من شعبان او لیلة البراءت وتویلش د دې میاش متعلق د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې هغه فرمایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام. د دې نه مخکې میاش د رجب میاش هغه داسې بهترینه میاش وه چې د هغې فضیلت او بهتري و مقابل د نورو میاشتو کې لکه قرآن کریم چې فضیلت لري مقابل د نورو کتابونو او کلامونو. وفضل شعبان على سائر الشهور كفضل على سائر الانبیاء. او دا میاش محبوب فرمایي په نورو میاشتو داسې بهتر ده لکه وایي زما فضیلت چې په نورو پیغمبرانو دی علیهم السلام. وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله تعالى على سائر خلقه. او د رمضان فضیلت په نورو میاشتو داسې دی لکه فضیلت د خالق په مخلوق باندې. دا تشبیه فقط په تفضل او بهترۍ. او دا میاش په چې کله را برپا او را پورته شوه اهل د عربو هغوی د اوقات مقدسه اوسم خیال ساتي. زمونږ د عجمیان رونه یو شان دي، د زیارت ورځ عبادت د دی او د جمعې ورځ یو شی. عرب داسې نه دي. عربان رونه هغوی چې کله د جمعې ورځ شي جمعې په ورځ یې کار نه کوي. سهار وختي کې به نوي جوړه نوي لباس به یې کړي وي او د مانځه نه 2-3 ګنټې مخکې به دی راغلی وي. مسجد په ډک تلاوت بکئی، اذکار او تسبیحات بوئی. د مانځه نه لږ مخکې به خطیب راشي او خطبه ورستلی شي، منځ وشي. نو دا ورځ چې وخت مقدس دی په نسبت نورو ورځو ته بهتري لري، د هغې عبادت هم پکې زیات دی. دا شان د شعبان میاشت د رمضان میاشت هغې ډېره په عباداتو تېروي. د دنیا کارونه کمزوري کي، د دین کار پې مخکې کي. او زمونږ استاسو بازارونه په رمضان کې دي چې کله د رمضان ښه ورپوخ شي او آخري شپې راشي او د فضیلت ایام راشي نو موږ به بیا د شپې کور ته نه راځو، ټوله شپه به بازار کې ګرځو. نو که وقت مقدسه و اماکن مقدسه کې عبادت دی او فضیلت ثابت دی، خو بیا په اوقات مقدس او په وقت مقدس او په زمین مقدس کې ګناه هم بیا ګورې ډېره بده ګناه وي. که بیت الله شریف کې یو مونږ په 1 لاک باندې دی او د بعضې علماو دا رایه ده چې هغلته درنه زنا وشوم نو 1 لاک زناګانې ستا په عملنامه کې لیکل کېږي. مکان مقدس فضیلت لري خو خلاف ورزي هم ډېر لوی جرم وي. بیا اوقات مقدس بهتري فضیلت عبادت ته ورکوي خو خلاف ورزي هم لوی جرم وي. د رمضان نه بهر یوه ګناه کول په رمضان کې ګناه کول د رمضان ګناه ترې زیاته ده. دا د وقت مقدس توجه. او صحابه کرام څنګه و انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي کان اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم اذا نظروا الى هلال شعبان اکبوا علی المصاحف یقرؤونها. صحابه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داسیو دا میاش یادی د شعبان چې دا وی کله ولیدا نو نسکور په پراتو په تلاوت باندې بیا به بل کار نو تلاوت به. واخرج المسلمون زکات اموالهم. مسلمانانو به د مالونو زکات هم په دې میاش کې ورکو. ولې به دې میاش کې ورکو؟ دې دپاره ليتقوي بها الضعيف والمسكين على صيام شهر رمضان، چې غریبان او مساکین د رمضان د میاشتې عبادت ته په تیار شي. نو دې دپاره به مخکې نه دا دې میاشت کې زکات. زمون خلک پاکستان کې هم رواج دی خو هغې د رجب کې رواج کړی او بعضې سادهګانو داسې ژوند جوړ کړي و ګمان چې ګینې دا رجب دا به د زکات میاشت لکه حج خپل ټیم لري که نه، روژه خپل ټیم لري. د عوامو داسې فکر دی چې ګین دا رجب به د زکات میاشت نه. رجب د زکات میاشت نه ده، شعبان د زکات نه ده، رمضان د زکات نه ده. زکات چې کله ته سرمایه‌دار شوي او مالک ته نصاب شوي چې نن سبا نه تقریبا 75,000 کلدارې جوړېږي، 4.5-5,000 2.50 تولو سپینو زرونه دا جوړېږي. دومره سرمایه چې تا ولرله او په دې یو کال راغی حولانې حول، نو که ته په دې میاشت کې مالدار شوي را روان دې میاشت کې زکات فرض. که ته د واړه اختر میاشت کې مالدار شوي نو بیا د واړه اختر میاشت کې فرض. خو البته دا شعبان چې صحابه کرام او مسلمانانو به زکات دپاره متعینولو
ای کې یو فایده دا و چې مساکین په مالدار شي او د رمضان عبادت ته تیار شي. ودع الولاة اهل السجن فمن كان عليه حد نقاموه عليه الا خلوا سبيله. او دا میاشت به چې کله رااله نو د وخت بادشاهان او قاضیان او گورنران به جیلونو ته لاړل او جیلیانو نه به یې پوښتنې وکړې ته څه کیس کې راغلی ته څه کیس کې راغلی ته څه کیس چا باندې چې حدود به وو قصاص به وو هغه به یې پې نافظ که او چې چا باندې به نه و خلو سبیله خوشي به یې کړل چې پرېږده په جیل کې به یا عبادت کولی شي یا نه د کیس کمزورې دی بس بهر یې کوي چې خپل کور کې عبادت وکړي. وانطلق التجار فقضوا ما عليهم. او دا میاشت به چې راله د صحابو زمانه کې تجارانو به خپل قرضدار یو ګرایې والا راغونډ کړل چې راشئ رمضان کې هر چا ته بخښنه کېږي خو قرضداري ته خو نه کېږي راشئ چې دا پیسې مو درکړم چې ما نه ستاسو حق خلاص شي او زه د خدای تعالی عبادت وکړم او حقوق الله په عباداتو ځان ته معاف کړم او حقوق العبد به در ادا کړم. حتی اذا نظروا الى هلال رمضان اغتسلوا واعتکفوا. نو دا میاشت خو به یې په دې کارونو عباداتو تېره کړه په تلاوت چې د رمضان میاشت به یې کله ولیده نو بس غسلونه به یې وکړل تازه لباس به یې ورته واغوست نو بیا به مساجدو کې معتکف شو ټوله میاشت به اعتکاف 10 ورځې به و 10 ورځې نو دغه میاشت چې کومه ده دا ذي عظمت. وجعله شهر النبي صلی الله علیه وسلم. او دا میاشت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وګرځوله. دې میاشت کې به نبي اکرم صلی الله علیه وسلم روژې ډېرې نه وي دومره مسلسل به روژه شه چې بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. دومره اوږدې روژې به یې شروع کړې دې میاشت کې 10 12 15 ورځې به روژه و موږ به وایي ګینې دا میاشت ټوله پوره کوي بیا به پکې ورځ بوزه شي بیا به یې روژې ونیوي بیا به یې څو ورځې کله روژه نه نیوه موږ به وایي ګینې نورې نه نیسي بیا به روژه شي نو دې میاشت کې به یې ډېرې روژې نیوي. او بی بی عائشه رضی الله عنها دې میاشت کې روژې زیاتې نیوي نو فرمایي چې وکان احب صیامه فی شعبان. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته محبوب روژې دا روژې د شعبان وي. فقلت یا رسول الله ما لی اراک صیامک فی شعبان. څه چل دی چې تا ګورم په دې شعبان کې ډېرې روژې نیسې وی ما ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وفرمیل یا عائشتو انه شهرنا. ای عائشې بیبي دا یوه میاشت ده ینسخ لملک الموت فی اسم من یقبض روحه فی بقیة العام. ملک الموت ته په دې را روان کال کې چې کم خلق وفات کیږي نه الیسته ملک الموت ته په دې شپه میلاویږي. دا را روان د نهې د سې شنبې شپه دا د پنځلسې شپه جوړیږي غالبه دا ده چې دا جوړه شي. دې شپې ته شپه د براءت وایي په دې کې انسان د نفاق او د جهنم نه خلاصېږي که عبادت ورکې وکړي. نو دغه شپه هغه شپه ده چې را روان کال تر دغې شپې چې کم خلک وفات کیږي د هغې نومونه د پلار نومونه د کلي پته لیسته او دیوان او کاپۍ دا د عزراییل علیه السلام لاس ته ورشي. سړی خو ښه خوشحاله وي که نه ښه پردي واده کې ګډېږي خو هغه به د عزراییل علیه السلام په دیوان کې د مقبوض نه ګرځېدلی چې دا به دې کال کې وفات کیږي. فانا احب الله ينسخ اسمي الا وانا صائم. ای عائشې بیبي زه دا روژه ځکه زیاته دې میاشت کې نیسم زما دا خوښه ده چې زما نوم لیکل کېږي عزراییل علیه السلام ته